نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې د قیامت ورځ الله جل جلاله د انسانانو حساب کتاب وخت د بیا د پولیسیرات یو کل دی چې په حدیث کې د دې صفت راغلي چې دا یو عجب نازک دی بالکل دومره نری دی لکه د ستن سپم یا یو نازک نری تا په دې به انسانان هر شقی او سعید هر نیکبخت او بدبخت به الله جل جلاله پر دې باندې تیری که جنتی و الله جل جلاله به ثابت پر تیر کی جنت ته ولار سي او که خدای نه خاصه جهنمی و په دغه پولیسیرات د جهنم ځای ته چراور سي لمړی روز دي جهنم الله دې موسی دا مشتس ټول ته ګور دا نو هغه کسان چې په دنیا کې دی غیبت کړی دي د مسلمان اور تر شای خبرې کړې دي دغه انسانان به منع سي چې تاسو پولیسیرات نه سیکړئ تاسو هیڅکله پولیسیرات نه سیکړئ هغه ورته یو څه وجه ده وایي په تاسو د مسلمانانو حق پاته دی چې درسو من د مسلمان حق ورکړی نه تاسو نه سیکړئ دی به وایي چې د مسلمانانو حق کله په موږ ثبات بیا به د امانامه د حق د تشکاره کې چې تا په پلانکی وخت کې پر مسلمان ورو په غیبت کړی دی داغه مسلمان حق به تاسو درغلی نو ایدی به بیا په قیامت په محشرګاه په میدان کې لسی دا محشرګاه په میدان کې چې لسی بیا به د خپل په پوروړو پسې چې پر دې پور باندې او دې د هغه غیبت کړی ګرځي به تر څو چې پیدا کړی نه د هغه ساعت بربدي د محشرګاه پر سخته خطرناک میدان باندې به ولاړې تر هغه ساعت بنس او چې بیا پیدا هم کې بیا به څه انجامي هغه ورته ما وبخښه ته عزت نه بخښم تر څو چې ستا نیکي دې ما ته راکړي بیا به د ده نیکي اخسر کېږي دا هغه ته به ورکول کېږي هغه به جنت ته ځي دی به جهنم ته ځي معمولي ګناه ما ورته پر ګناه نه بول که پر چا سره ځای هم د پلانکي بحث راسي که په کور کې ډوډۍ راواخو هم د همسایه بحث راسي د قریب بحث راسي پلانکی دی دا علاقه د دې څه وسکوم العیاذ بالله غیبت کانډوالان په خپل محفل کې سره جمع سي یو انډوال غایب وي دا هغه پر خلاف باندې دا ټول گفتگو شروع کی دا ټول سخت حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو مخالف روزانه چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ غیبت وکي امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدمر اشرفی ورته واس د سبب غیبت وکي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بیا اشرفی ورته واس یو هغه راځي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ توای چې زستا غیبت کوم او تمات اشرفی راسته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ توای دا تمات سره اخروی احسان کوي زستا سره دنیوي احسان کوي تمات اخروی ګټه راکې زتا ته دنیوي ګټه درکو اصلي زی غیبت بندي غیبت چې بانسو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ترشا غیبت نه کیږي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اشرفی پیسې ځنی بندي هغه سره به شکایت رالی چې اے امام اعظم رحمهم الله ما چې به کوم وخت په تاسو بد ویل په تاسو می غیبت کول تا به دغه په مقابله کې ما ته اشرفی راوازه او پیسې به راوازه ولې نن څومره چې ما غیبت بند کړی دي ستا اشرفی هم نه راغلی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وای اشرفی ما تاسو په معاوضه کې درکوله په بدل کې می درکوله تا به ما غیبت راوازه زما به د اخروي فایده راته مرتبه کړل ما به د هغه آخرت د فایدې په بدله کې تا ته د دنیا فایده درکړه اشرفي مې راوستل نن تا زما د آخرت فایده را بنده کړې ما سره د دنیا را بنده کړل څه هغه سړی حیران شو چې واه د غیبت دومره سخت ګناه ما ورته په غیبت باندې هم نه